الله پاک جل جلاله فرمائی چې کله جنتیان جنت تلاړ شي او جهنميان جهنم تلاړ شي نو جهنميان به اوویني چې جنتیان ډېر په راحت او آرام کې دي او خیسته طعامونه خوري او خیسته شرابونه څکي او یخي اوبه څکي او د شودو نهر ده پکې او د شاتو د شرابو نهر ده نو دا جهنميان به ووایي جنتیانو ته چې مونږ باندې هم لغونتې دا کم چې الله پاک جل جلاله تاسو له درکړي دي دا اوبو او یا رزق نو مونږ ته هم لغونتې د جنت نه راواچوئ که نه ځکه جنت بره ده او جهنم لاندې ده نو دی به ورته ووایي چې مونږ باندې هم دا اوبه لغونتې د بره نه راواچوئ که نه او دا کم رزق چې تاسو خورئ نو دا مونږ ته هم لغونتې د بره نه راوولئ چې مونږ یې وخورو جنتیان به ورته ووایي قالوا ان الله حرمهما على الكافرين چې الله پاک جل جلاله د جنت خوراک او د جنت څښاک دا په کافرانو باندې دا حرام کړی ده یعنی تاسو له مونږ دا خوراک نشو درکولی او دا څښاک ته له نشو درکولی دی به منتونه کوي چې لغونتې خوراک کوي نو جنتیان به ورته وفرمایي ان الله حرمهما على الكافرين چې الله پاک جل جلاله دا په کافرانو حرام کړی ده نو مونږ ته څه مجاز ده چې تاسو له درکو علماء کرام فرمایي ښه دلته چې کم بېدینه خلق هغه د کمزورو مسلمانانو پورې خاندي او د شریعت مبارک پورې خندا کوي او شریعت مبارک نه مسخره العیاذ بالله جوړه کړې ده دغه خلق په بیا د قیامت په ورځ باندې دا غریبانان مسلمانان چې په جنت کې وي دغه متکبر خلق به دی ته بیا زارې نه کوي چې یاره یو ګوټو به خوړله راکوي که نه او یا د جنت نه چې کم میوې تاسو خورئ او کم خوراکونه کوئ نو هغه خو لره لغونتې راکوي که نه جهنمیانو ته به جنتیان وفرمایي ان الله حرمهما بېشکه الله پاک جل جلاله دا حرام کړی دی د دې جنت خوراک او د جنت څښاک جهنمیانو باندې دا سره دا حرام ده او کافر دا کم خلق دی قرآن پاک کې الله پاک جل شانه فرمای الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا دا هغه خلق دی چې دای د خپل دین نه کیل او تماشا او مسخره جوړه کړی و علماء کرام فرمایي ښا دا دین اسلام چې څنګه زما استاد پاره ده نو داسې د کافر د پارام ده خو لیکن الحمدلله ما او تا قبول کړی ده او کافر نه ده قبول کړی کنی دین اسلام هغوی ته هم دعوت ته ګورې لیکن هغوی و پورې څه کوي هغوی و پورې ټوکې کوي څوک په اذان پورې ټوکې کوي څوک په مونځ پورې ټوکې کوي او څوک د شریعت مبارک یو حکم پورې ټوکې کوي او څوک بل پورې لکه ما تیره جمعه کې ویلو چې بعض خلک تی هغوی په ګیرو پورې خاندي او ګیرې کې داسې ډیزاینونه وباسي او داسې ګیرې جوړوي چې هغه داسې شریعت مبارک پورې خندا ده او ګیرې پورې خندا ده نو دغه سړی ګورې په دې استهزا باندې دا ګورې د ایمان نه خارجېږي دته خو پته نه لګي خو لیکن چې دا قاسم العلوم والخیرات
بانی دارالعلوم دیوبند شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله هغوی دا یو مسله ذکر کړې ده ښه وایي کم سړي چې جامتو کو جامت او ده به شیشې کې وکتل او ځان ته یې وي چې د څومره ښایسته شومه په دې سړي باندې ښځه طلاقه ده رونو شریعت مبارک پورې خندا کول ګوره دا ډېر سخت جرم ده دا د ایمان نه خارجېږي په دې نو دا هغه خلق دي چې دی دین مبارک باندې دین مبارک پورې ټوکې کولې او لوبې او تماشې ګرځولې دي بعض خلق وي لکه مکې مکرمې کې و مشرکانو هغوی څه کول وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې دی د بیت الله شریف سره مونځ کول سو شپیلې به وال او لاسونه به ټپول د کعبې مبارک مخې ته به ناسو او شپیلې به وال او لاسونه به پړقول اوس هم ګورې بعد جاهل خلک دي ښه بعد جاهلان داسې شته قوالین کوي او ساز او سرود به سره وایي او دا عبادت ګڼي العیاذ بالله هغه اشعار چې هغه د شریعت مبارک موافق وي یقینا چې دا ویلی شي خو بلا ساز او سرود ساد او سرود به نه وای ورسره او چې تو ورسره طبلې او باجې وای نو دا ویل دا اوریدل دا حرام دی ګورې دې ته قتل حرام دی لہذا دی به شریعت مبارک پورې ټوکې کولې او بل دا وغرتهم الحیات الدنیا دی له د دنیا ژوند په دوکې کې اچولی و دنیا ورته وي مړه بس همیشه به په دې دنیا کې وي دا مزي و چرچي و دا ځواني به وي او پته خو نه وه پته خو وه خو لیکن منلی نه چې ګوره یو ځل قبر را روان ده قیامت را روان ده وی کر لے جو کرنا آخر موت ہے ایک دن مرنا آخر موت ہے یو ورځ ګوره مرګ را روان ده الله پاک جل شانه فرمای کله چې د قیامت پر ورځ دا خلق راشي چې دین اسلام پورې ټوکې کولې فالیوم ننساهم نو موږ به نن دی هیر کو دی به هیر کو کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی دا دې ورځې دا ملاقات هیر کړی لہذا او وما كانوا بآیاتنا یجحدون او چې څنګه دی زموږ د آیاتونو نه انکار کولو د آخرت لپاره تیار نه وو نو داسې موږ دی څه کو دی به هیر کو لہذا دین اسلام پورې ټوکې کول شریعت مبارک پورې مذاق کول علماء کرام فرمای دا ګوره کفر ده